والمسکین او غریبان خلک. مسکین ګوره وپېژنئ چې مسکین څه ته ویلی کېږي. مونږ دلته بس سړی له خوار یو مطلب دیاړي میاړي کوي، مونږ دا مسکین دی. لکه چې مسکین دی، مسکین دغې ته نه ویلی کېږي چې دا دیاړي کوي. چې دیاړي کوي دا خو صحیح سړی دی، یو ځان له ښې ډېر روپۍ پیدا کولی شي. پکې څه باندې پوهېږي. یو سړی مزدوري کوي، مونږ ویله که دا مسکین دی او غریب دی. نه مسکین دغې ته نه ویلی کېږي. مسکین هغې ته ویلی کېږي. په دې کې فقهای کرامو محدثینو ډېر ناشنا خبرې اترې کړلي. څوک وایي چې هلکه د 2 ټیمو ډوډۍ بندوبست ځان له کولی شي، دا سړی مسکین نه دی. څه باندې پوهېږي چې د 2 ټیمو ډوډۍ بندوبست نشي کولی، دغه مسکین دی، بس دله ورکړه. او څوک وایي چې هلکه د نصاب مالک نه دی، مطلب 52 تولې چاندي قیمت یا 52 تولې چاندي ورسره ده یا ورسره دغه نشته دی، نو که دا ورسره شته نو دا صاحب نصاب دی، دله زکات مه ورکوه، دته مسکین هم نه ویلی کېږي. که نشته دی ورسره نو دغه سړی اوس مسکین دی، دله زکات ورکړه. خبره باندې پوهېږي. نو هر شاخۍ تاخۍ ته نه دی مراد چې هلکه بس سړي باندې دې هسې زړه وسوځي د ورځ زکات دله ورکړه، د هغه نه بل غټ مستحق هلته ناست دی، هغه له نه ورکړي. ٹھیک شوله که نه. او په رشته دارو کې هم د دې خیال کوئ. مونږ اکثر داسې کار وکړو چې په کلي ګاونډ کې راسره سړی دونه غریب وي چې هغه نه صاحب نصاب وي، نه هغه ځان ډوډۍ پیدا کولی شي، رزق نشي پیدا کولی. او زمونږ په خاندان کې چېرته په رشته دارانو کې به یو سړی ځان له ښه ډوډۍ هم پیدا کولی شي، ښه پیسې به هم ګټي، ودونه به هم کولی شي، په واده کې به ډز هم کولی شي. خو هسې په خاندان کې په یو کورنۍ باندې هسې د غریب نوم لګېدلی، لکه زمونږ خاندان کې د پلانکۍ کورنۍ وایي غریبه ده، څه وس داسې وایي نه کېږي، نو وایي دوله یې ورکړه، حالانکې د هغې به ښه وس دس کېږي. نو د هغه بل غریب ګاونډي حق دې وواو که دغه خپل رشته دار له دې ورکړو. پکې څه باندې رسېږئ چې رشته دار ته به اول ګورئ چې دی د زکات مصرف دی او که نه دی، د زکات د ورکولو حق دته حاصل دی او که نه دی حاصل، نو هله به له ورکړي. که هغه مطلب د دې حقدار نه دی نو بیا به یې عام سړي له ورکړي، پردي له یې ورکړه، چې ضرورتمند دی نو هله به یې له ورکړي. ښه، نو مسکین سړی وپېژنئ. مسکین دغې ته ویلی کېږي چې صاحب نصاب نه مطلب د نصاب مالک نه او یا دا چې 2 ټیمو ډوډۍ ځان نشي پیدا کولی، دغه سړی مسکین. داسې خو نن سبا ډېر کم کوز دي چې یاره 2 ټیمو ډوډۍ به نشي پیدا کولی، هر سړی ډېره تېره خوري. بل یې ذکر کړی وابن السبیل. وابن السبیل نه مراد مسافر دی. ټول د مسافر متعلق یو مسله زده کړئ. زه دا د مسلو آیت دی، ښه په دې کې مسلې ډېرې دي، ځان لې زده کوئ. د دې مسافر نه هغه مسافر مراد دی چې یاره دی په کور کې چې دی په خپله علاقه باندې دی نو ښه مالداره دی. ټیک شوله. مثال په طور باندې زه په خپل کلي کې یم دلته، ټیک شوله که نه، او زه صاحب نصاب یم، فرض که زه صاحب نصاب یم، زما سره ښه مال دولت سره ښه ډېر، ټیک شوله که نه، او زه د کلي نه ووتلم په سفر باندې لاړم او داسې ځای ته لاړم چې زما سره هغه کومې پیسې وي هغه روپۍ ختمې شوې، او په هغه ځای کې د ایزي پیسه سهولت هم نشته دی، جیز کیش میش کیش او دا قسمونه مثلا بینکونه هم نشته دی چې یاره څوک راته پکې پیسې راولېږي، او یا مطلب کور سره رابطه هم نه کېږي چې هلکه ماته پیسې راولېږي، ما سره خرچه کمه شوې ده. نو د دې مسافر نه دقه مسافر مراد دی چې دی په کور کې خو ښه مالداره دی، خو دا چې داسې ځای ته په سفر باندې لاړو چې هلته د رابطې څه ترتیب نشته دی، د بینک څه ترتیب نشته دی، که دی مطلب دله اوس زکات نه ورکوي نو ده باندې فاقې راځي. نو دغه مسافر دی مراد دی.